السلام علیکم، زه یم صاحبزاده او تاسو کتئ صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل. نن زموږ د ویډیو ټاپک دی چې موږ به د سعودي عرب ویزا آنلاین څنګه چک کوو. کله چې زموږ ای نمبر راوځي او زموږ ویزا بالکل کلیر شي او موږ خپل مکمل کاغذونه امبیسي ته ولیږو، نو بیا زموږ دغه انتظار و چې زموږ ویزا به څه ټیم لګي. نو کله چې موږ ایجنټانو ته فون کوو، بار چې هغو ته موږ فون کوو نو هغو تنګېږي او بیا حل هم نه وي او ډوک پوک کوي. نو نن به دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم چې دغه ویزا به تاسو خپل په موبایل باندې څنګه چک کوئ چې آیا زموږ ویزا لګېدل ده یا نه ده لګېدلې. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ، که چېرې تاسو زموږ چینل باندې نوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي. نو ملګرو، اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. دې سایټ ته تاسو ګورئ، پریکټیکل طریقه تاسو ته زه ښیم. دا یو ویب سایټ دی، دا به ګوګل کې سرچ کړئ visa.mufa.gov.sa. دا ویب سایټ چې تاسو اوپن کو نو داسې انټرفیس په تاسو سره کولاو شي. نو دا چې تاسو اوپن کړئ دې کې به اول نه تاسو ته دا عربی کې کولاو شي. نو دې سایټ ته 3 ډاټ تاسو ته ښکاري، په دې 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ او دې ځای کې تاسو ته عربي، انګلیش، هر څه، نو تاسو چې کوم زبان ته دا اړوئ نو هغې ته به تاسو دا واړوئ. نو زه به په انګلیش باندې کلیک کړم او بیا به دلته نه زه کلوز کړم. کلوز چې ما کړه نو کته تاسو ته ښکاري، لږ کته به موږ راشو نو دلته انویټیشن ریکویسټ دې باندې به موږ کلیک کړو. دلته نه به موږ ویزا اپلیکیشن دې باندې به موږ کلیک کړو. بیا به دلته تاسو موږ اپلیکیشن نمبر چې دی هغه به موږ ایډ کړو. کم د ویزې ای نمبر چې دی هغه به دې باندې موږ کلیک کړو. نو دا یو ملګري ما ته راسند کړ دا زه په دې باندې چې کوم چې آیا د ده ویزا لګېدل ده یا نه ده لګېدلې. او د لاندې چې دی دې کې به پاسپورټ نمبر انټر کړئ. پاسپورټ نمبر هغه مال راکړ دی، هغه به زه انټر کړم. لاندې دلته کومې دا انسی چې دی دا په دې کې موږ ولیکو 162529 دا موږ 162549 دا به موږ دې کې ورکو. بیا تاسو ته کته ښکاري په سرچ باندې به موږ کلیک کړو. په سرچ باندې چې موږ کلیک کړو نو دا تاسو وګورئ بالکل د ده ویزا چې ده هغه لګېدل ده او دې کې مکمل معلومات د ده تاسو ته ښکاري. او که نه یې لګېدلي نو تاسو ته به دلته یو انټرفیس وشي، نو تاسو ته به وایي چې ستاسو ویزا نه ده لګېدلې. نو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوي ویډیو لپاره موږ له اجازت تلوي. الله په امان.